د نوسو او د دې د زامنو په وینا باندې چې د ده عمر تر 140 ورخوا دی، عمر یې تر 140 ډېر دی. په ژوند او په دنیا موړ شوي که نه؟ نشته مړک په دنیا مړښت نشته او په ژوند. او ذوالغفار خان دې زمونږ خلکو راویسته درې ته مخامخ او ویل چې مونږ ته دوا وکړه زمونږ دره چې خدای ودانه کړي. ډېر وخت باچایي پکې چا وکړه؟ ډېر وخت باچایي پکې دغه زیرشاه وکړه. او ښه باچایي پکې چا وکړه ټولو کې؟ ښه باچایي پکې چټ چې زه غولی پوه شوی منو مالونه ډېر وو ټول مې بس غوړي او پی او شوده و. څلور ودونه مې کړي. څلور ودونه دې کړي. حاجي صاحب نوسي کړوسي او زامن دغه ټولو تعداد به تقریبا څومره وي؟ 120 نه لکه بره دی انشاءالله. 120 نه به بره. دقیق حساب نه دی کړی خو 120 نه بره دی. دا کارت حاجي صاحب زیرشاه وخت کې جوړ کړی؟ دا اوس د ملیشې کارت دی؟ دا د ملیشې د ملیشا کې خود ما زامن زلمي و خدای رانه د لاس نه یو ځای مې په خپل لاس وشتي. یاره سرنامه دا کوپړې د اوسه پورې پرتې وي په دې ناوګو کې نو څه د حساب خبره نه ده. څه نوم به هم ګاډي ته وی تاسو چې اول ځل ولیدو پخوا؟ چا به ورته بګۍ ویلې ګاډي ته به یې بګۍ ویل هغه د بګۍ لاله په ځمکې که خواري چا نه شوله کولی شلم ښه خو دغه بېرته به یې اخیستله؟ تا بله کوټه ځان له نه وه سازه کړې په چبه پې راله د بل به وخت. د ډېرو خلکو په وینا باندې چې دغه د یش کلونه تقریبا 120 کاله کېږي چې دغه یش کلونه ختم شوي او د حاجي صاحب هغه یادېږي. زما یادېږي زه په خپله ختلم به او راکوزېدلم به چې یو سړي ویل پردي عمر کې ولاړې مال کلونه دې ډېر شوي ویل و مال یې یش کال دې یاد شي چې څنګه یش کېده هغه ویل زما نه یاد شي. تا ویل چې زه نه مشر یم؟ نو په زړه کې مې راغلی چې زه کې مشر یم. داسې په ژړا چې ځواني تېره شي نه را درومي بیا چې ځواني تېره شي. سلامونه مې در واخلئ د پامیر ټي وي درنو لیدونکو. په دې هیله یم چې رک روغ به یاستئ او د صحت په جامو کې به نغښتي یاستئ. یو ځل بیا زه تاسو ته د یوې نوې خپرونې لپاره راغلی یم. غرونه مزل مو وکړو، له دنګو غرونو شاته راواوښتو او دلته دغه مشر خواته راغلو. دغه مشر کې تاسې به ووایئ چې کمال څه دی چې دومره مزل هم پسې کړی او راغلی. نو په اوس وخت کې ډېر کم به داسې خلک وي چې له 100 عمر ورخوای، له 100 کلونو یې ډېر عمر کړی. خو دغه مشر حاجي صاحب چې زموږ څنګ ته ناست دی د نوسو او د دې د زامنو په وینا باندې چې د ده عمر تر 140 ورخوا دی، عمر یې تر 140 ډېر دی. ځکه دی چې کومې کیسې کوي له هغې دا معلومیږي چې د ده عمر تر 140 کلونو ډېر دی. نو درنو ملګرو له ده سره به خبرې کوو او د ده هغه د تېر ژوند کیسې به له تاسو سره شریکوو، د تېرې زمانې یادونه به راتازه کوو. نو حاجي صاحب ستړی مه شي؟ خوار مه شي بخیر. ډېره مننه حاجي صاحب. ژوند څنګه روان دی حاجي صاحب؟ ژوند هم ډېر ښه روان دی. نو حاجي صاحب تا خو ماشاءالله ډېر عمر تېر کو او ډېر وخت هغه د کلونه تېر شو. څنګه په ژوند او په دنیا موړ شوي که نه؟ نشته مړک په دنیا مړښت نشته او په ژوند داسې پوه شوې چې ما 140 یا 150 کاله عمر تېر کو؟ داسې به وي په دغه چا اوښتی نه نو کم به نه وي. په 140 یا 50 به اوښتی. نو دا راته ووایه حاجي صاحب چې حج خو دې کړی که نه؟ حج مې کړی. څومره کاله مخکې دې حج کړی؟ یاره زه د دی په کلو ما لږ د دی نه ځکه غټ وم، د دی نه غټ وم، هغه هلکان د دی په منګ وو. اول زامن دي. او زه خو ساعت مې ډېر شوی دی. کله چې تا حج کوو دلته په افغانستان کې څوک وو؟ روسان وو یا د هغې نه مخکې څوک وو؟ روسان نه وو، په مخکې دغه وو د ذوالغفار خان وو او دا سړک دا حج دی د ظاهر شاه د واکمنۍ نه مخکې کړی؟ هغه مخکې دی د ذوالغفار خان چې په مخکې وو، د ظاهر شاه نه په مخکې وو او کوچ سړک نه وو، جلال آبادونو باندې بر به چلېدله او ذوالغفار خان دې زمونږ خلکو راویسته درې ته مخامخ
او ویل چې موږ ته دوا وکړه زموږ دره چې خدای ودانه کړي او دلبار خان بیا وروسته چې د کوم ځای نه به راغلی نه به دا تا اج دلته د ظاهر شاه چې کله باچا کېدو د هغې نه تا مخکې اج کړی و نه د ظاهر شاه چې باچا شول دو اخري شپو کې د هغه باچایي چې کله لږ وخت پاتې شو تا لږ وخت پاتې و ما وکړو هغه وخت کې اج ته په جاز کې لاړی که نه په جاز کې لاړو په جاز کې او د کوم ځای نه لاړی اج ته موږ زه د دې ځای وم موږ ملګرتیا د کیوټکوټ نه وکړله چې موږ د کیوټکوټ موږ دا خلک یې هلته یې نه رخصت کولو نو د دې ځګینې خلک یې نه رخصت کوو دې ته به یې کوهستان وی او موږ هلته بیا دغه بې پچې پرېښودو بیا جاز ته کوم ځای نه وختئ نو جاز ته د دغه نه ووتلو ښه ښکته د پېښور کې وختلو د هغې ځای نه جاز ته وختئ بیا هغه ځای نه جاز ته وختو ډېر ښه نو ستا په عمر باندې خو به ډېر باچاهان هم تېر شوي که نه زما په عمر باندې بیا چې وروسته راغی دا ترکی دی او دا پلانی دی او دا پلانی دی هغه به جنګونه چې وشوه بیا مات که بل به وخي ډېر وخت باچایي پکې چا وکړه ډېر وخت باچایي پکې دغه ظاهرشاه وکړه او ترکي پکې وکړله ظاهرشاه باچایي به ډېر وخت وایي د ختمېدو نه وه خلک وایي نو ډېره وخت هغه کړې ده او ښه باچایي پکې چا وکړه ټولو کې ښه باچایي پکې دا اوس ده دا اوس ښه باچایي ده که نه دا امن دی که نه دا اوس په دې ښه ده چې مسلماني ده پکې او لومړی خو موږ دې ځای نه کته نه وتلو دا تذکیرې لاله نه کولې که نه تاسو خو د بل وطن یې وی او هغو د ځان ګاڼه د سیند پورې او دې غاړې پورې ښه نو یو یادونه ملګرو وکړو چې حاجي صاحب کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ د چینار اړوند د کلي نوم څه دی بابۍ ناوکلي پورې تعلق لري دې ته به یې مخکې وایي بل نوم یو خساو نوم به ورته ویو حاجي صاحب دا خساو ولې دې ته ویو دې کلي ته دا پکې یا به اوبه په نیټه کې خساوي چا نه پاکولې کډې نه وي دلې خو زمونږ دا دفتر له به راتلو بېرته به تلو شپې له مونږ دلې یوه کډه په دې غاړو هغه ځای کې یو هلک راغی او بیا زه رالم ښه ډېر ښه نو څنګه حاجي صاحب دا عمر دې هم دومره ډېر دی ماشاءالله او صحت دې هم ماشاءالله برابر دی ځکه اوس وخت کې چې څوک شپېته یا اویا کلونو ته رسي نو هغه په لار مزل نشي کولی او ستا صحت هم ښه برابر دی دا کمال په څه کې دی په خوراکونه ښه کې دې ژمي چې څه غوړي دي په مې ختم کړي دي ښه غوړي خورې پاک غوړي پاک غوړي راوړي او بس هغه مې خواړه خو ګیس مې دی اوس مې ټوخوي دا 2-3 میاشتې یا 5 میاشتې زه لږ کم شولم د وزن نه او دلې مې غوړي بند کړه چې خورم یې ټوخی کوم نو خوراک مې ټول غوړي وو په ځوانۍ په وخت کې به دې م غوړي خوړل چټ چې زه غولی پوه شوی منو مالونه ډېر وو ټول مې بس غوړي او پی او شوده و ما ته بل سړي مې وویل چې داسې د ډېر عمر ستا چې دونه ورځې دي شوي دي نو مال چشمې لاله جوړې کړه هغه ویلې ښه پلار یې وویلې چې لاړ شه هغه سپین ږیرو هغه راوړه هغه چې راوړل هغه د اتیاو کالو نه جوړېدل د 10 اتیاو نه جوړېدل هغه ویل ته خو ډېر غوړي دي خوړلي ما زما چرګه لنګه نشته ویل پرېږده ویل هغه دغه عمر سړی په بازار کې نه شي ته خو ښه قدم وی نو دا کمال په دې کې دی چې دا طبیعي خوراکونه دي کړي غوړي او پی او دا شیان د غوړو کې ډېر کمال دی بالکل دلته زما یو زوی ویل په دې جهاد کې موږ ته یو سړی مړ شو ویل بل چا نشي به لږ به موړ او ویل ما په شا کو
ویل چې ته د هغه نه ډېر دروند یې او هغه په ځوانۍ کې و او غټې غټې مټې مو یو نو دا د غوړو کمال دی هډوکی یې دروند کړی دی که غوښه کمه شي نو هډوکی یې دروند دي د غوړو هډوکی نه سپري کېږي بالکل ښه حاجي صاحب دا راته ووایه چې څو مېرمنې دې کړي وي په ټول عمر کې 4 ودونه مې کړي 4 ودونه دې کړي ښه اوس مېرمنې دې 4 واړه ژوندۍ دي که نه نورې مړې دي یوه پاتې شوې او دغه دا نور پکې دغه نشته دی او دا هلکان چې کوم دي دا د 2 ښځو دي او حاجي صاحب تا ته به دا معلومات خو نه دا به د زوی نه معلومات کوو چې اولادونه به د نوسي او کړوسي او زامن دا به څومره تقریبا یاره 50 نوسي مې دي د ایسته نیټه کې چا وشمارل 50 مې نوسي دي او اوس به یا 55 دي ښه 50 خو یوازې نوسي دي نو دا خو حاجي صاحب ته یوازې نوسو تعداد معلوم دی دغه څنګ ته مې د حاجي صاحب محترم زوی ناست دی له ده به دا پوښتنه کوو چې د حاجي صاحب نوسي کړوسي او زامن دغه ټولو تعداد به تقریبا څومره یاره دا به یې د 100 نه به بره رسي 120 نه لکه بره دی انشاءالله 120 نه به بره دقیق حساب نه دی کړی خو 120 نه بره دی دا 120 نه خو به دا مخکې و 120 نه بره شوي نو اوس به نور هم ډېر شي نه و دې نه بره دي 120 نه بره دی حاجي صاحب دا خپل نوسي ټول پېژني په نومونو نه د خدای فضل دی حاجي صاحب د دغې څه نوم دی دا خو به پېژنې که نه دغه خو راشه خواله راشه چې حاجي صاحب دې ویني دغه یا خدای داسې فکر نه ته به نه ورښې مجاهد دا خو نه منو دا خو ته دې ویل حاجي صاحب نه ما هغه خو نوسی نه دی چې مجاهد نومې دی زه نو دا خو دې سړي ته غږ هم وکړو دا د دې مشر زوی دی که نه مجاهد ډېر ښه حاجي صاحب کله د کوم حکومتونه خو ډېر تېر شو کوم حکومت کې د عسکري کړې ده چې دا حکومت را پورې وته نو موږ یې په عسکرو کې مشر په ظاهر شاه وخت کې نه ظاهر شاه تللی و ظاهر شاه نه وروسته نو 6 ملیشه کې زه ونیولم اوسه چې ته به پکې مخکې هغو ته دې نورو ته وویل چې ده څه ویله خبره به منئ ته یې وله مشر کړې زه یې وله مشر او په کوم ځای کې وایي دا ملیشه په دې کلي کې و همدې کلي کې وایي او دې کلي کې ته هغه یو کاټ ملګرو یو کاټ دی چې تقریبا د حاجي صاحب د نن نه د روسانو د وخت دی دغه کوم وخت کې جوړ کړی زیر شاه وخت کې جوړ کړی دی او دغه به ملګرو تاسو ته به موږ ومښیو دا کاټ حاجي صاحب زیر شاه وخت کې جوړ کړی دا د ملیشې کاټ دی که نه د ملیشې دی دا د ملیشې کې خود ما زامن زلمي و او زه حج له تللی وم بېرته رالم نو دا شوی دی دا حج نه چې بېرته رالي عمر به د هغه وخت کې څومره و تقریبا هغه وخت کې به د روسانو نه راایسته دې وخته پورې چې زه یم یاره انشاءالله تعالی چې دونه به مې مخکې شوی ولې چې اواله دونه لوی شولو نو دغه درنو ملګرو دغه کاټ عکس به وروسته هم تاسو ته ښیو په ویډیو کې خو دغه عکس کې هم حاجي صاحب محترم چې دی د پوخ عمر سړی دی او وایي چې دغه کاټ مې د ظاهر شاه په وخت کې جوړ کړی دی نو د ظاهر شاه د حکومت هم ډېر کلونه ووتل نو له دې معلومیږي چې حاجي صاحب محترم د ډېر عمر دی نو حاجي صاحب عمر خو ډېر ووتو که نه ډېر خلک لاړل ډېر خلک راغله هغه پخوانی وخت او که اوس وخت ښه دی اوس وخت ښه دی دا ولې ښه دی اوس وخت اوس د کلمې وخت دی او هغې کې نیم به و او نیم به نه و نه هغه دا حکومت نه یادوم حاجي صاحب پخوا چې کله خلکو به په سادهګۍ ژوند په کلو او بانډو کې اوس خلک ځان له کاله
و د دې کورونو د دې خلکو ژوند زما عمر ایسته ختلی دی ایسته ختلې هغه ژوند کې خوشحاله وي هغه کې خو چې څه دي تا هغه غوښتل هغه به ډېر روپۍ سره څه ډېره وه ټوپک راڅه هغې وخت کې ډېر چوت ټوپک چې ونو سرپوښ انګریزي دوه زما سره و دوه د بل هغه ماڼوخ کورونو څه او زمون په کلي کې نور نه و او د مال بسات نه دغه و د غوړو او د پیو او د څیز کمی هم نه و او غله ډېره کېدله دا خلک وایي چې پخوا وایي د خلکو ترمنځ چې وه مینه ډېره وه او د کور کې او کلي کې وایي اوس مینه کمه شوې د خلکو ترمنځ نو اوس هم مینه د مسلمانانو شته خپل منځ کې او چې کافر راشي مسلمانانو له خوا له نه ورځي او چې هغه راشي دی له هم نه راځي نو ولې چې دا خو موږ یې په دې غوره کوو چې کلمې خاوندان شکر کې بلکل پیدا شو او هغه به نیم چې کته به دغه ځای نه دغه د لیدم په کلي په د مورګامې مورچې وي نو دغه نه چې ووته نو پس لا موږ ازاد شو او د شپې به خوب چېرته کېده چې دغه زمانې دغه روسانو جګړه به وه روسانو دغلته د روسانو په دغه کړې ده بیا د روسان چې کله و هغه وخت کې بیا تاسې همدلته اوسېدلی مجاهدینو کې وی هغه وخت کې که نه مجاهدینو کله کومه د روسانو په وړاندې هم جهاد کړی او یاره خدای رانه د لاس نه یو ځای مې په خپل لاس وشتلي دي څونه روسان به موجلي تقریبا یاره سرنامه دا کوپړې د اوسه پورې پرتې وي په دې ناوګو کې نو څه د حساب خبره نه ده پوځ به را چوت شو یو درې څلور ځله یې را چوت شولو او هغه ټول دغه شولو دا چېرته د شپې پورې کمرو کېرګښت یو زنګانونه یې خوږ شوي او وتلي کلي ته نو کته وتلي نو وتلي وی او روغ څوک نه دي تلي غونډې قوې غرقې شو حاجي صاحب دا پخوا چې موبایل یې نه وي موبایل یې ټلیفونونه چې نه وو تاسو به یو بل د حال احوال نه څنګه خبرېدلی وی مړی به م چې وشو په سر اپله به م نمایو هغه پسې به م یو دوه هلکان یا لاټین او یا څه به م له ولګول او هغه باندې به تلل هغه دوه به چې ورسېدل هلته بیا والو یې نو د هغو خپل پردی به بیا راته هغه همدغه شان به بیا د غم ښادۍ نه خلک خبرېدل دا خلک به م لیږل یو بل پسې خلک به م لیږو دا اوس خو اسانه خبره ده او هغه خو ګرانه دا وه چې شپه به وه ماښام به وه سړي به ووته او لوېده او پاڅېده به سړک نه و سړک خو اوس ووته دغه ډېرې دام راوتلی دی اوس او دام وشو او د مرد د خوارۍ بالتې تلل نو دا تا ویل چې موږ ایسار ناو کې دیره وو لکه ایسار ناو کې چې دیره وو که نه یو گاړی به د ورځې راتلو موږ به ورته راووتلو لکه دوی وایي چې موږ به گاړی نه پېژاندو موږ ویل چې دا به ګی ده تماشه راته ښکاري وړو ته اول ځل چې م گاړی ولیدو نو څنګه تاسو څه ویل چې څه شی دی گاړی دی گاړی خو اوس پېژني هغه شانه لا نه و او هغه وخت کې چې د کله ولیدو لومړی ځل چې تا گاړی ولیدو تاسو به ورته څه نوم ویو څه نوم به م ګاډي ته ویو تاسو چې اول ځل ولیدو پخوا چا به ورته بګۍ ویلې ګاډي ته به یې بګۍ ویل هغه د بګۍ لاله چا به ویل ګاډی دی جاندم څه بګۍ څه شي ته وایي حاجي صاحب ولی ستاسې او څه به مو ویل حاجي صاحب تاسو چې به غنم وړه کول ژرندې له بتلئ هغه به م چېرته وړه کول چېرته بتلئ پخوا ډېر پخوا د جلال آباد د خلکو دغه راوړلې میچنې په میچنو به یم کوله او مشینان هم نه وو ژرندې دا اوبه به دقسې کمې شولې
او زیات او پاره به په میچنو کوله همدلته به مړه کول که نه چې غسرې ته به تلئ؟ نه دلې به م راوړه پلونه م راوړه او نالم کړه او میچنې کې به لاس یې پروت و په لاس کې به یې نیولي و او تاووله به یې. دې ځینه د کله اوړه غنم د اوړه کولو لپاره چې غسرې له وړي کله ډېر خره بمبار کوله اول کې به م په ژرنده وړه کړه او بېرته به په هغه کې په پالۍ به یې تړلې وه په هغه کې به راپورې وتلو. درنو ملګرو چې غسرې د دې ځینه تقریبا ډېره لار ده، ډېره زیاته لار ده، ځکه دا د غرونو نه موږ ډېر دې خوا راغلو. نو دا وایي چې موږ غنم د اوړه کولو لپاره به چې غسرې ته وړل او یو خبره چې موږ ته معلومات شته دی خو تاسې به ته معلومات شي. حاجي صاحب که ته د نوم واخلې د لیدونکو ته، نوم دې څه دی حاجي صاحب؟ زما نوم خو ګل خبیب دی، د مشر ورور نوم مې د غوث طبیب و، نو په هغه پسې ګل خبیب کېښود خو زه په زنګي مشهور یم. په همدې نوم د خلک پېژني زنګي حاجي. حاجي صاحب د ستاسو کورنۍ ته وایي د حاجیانو کورنۍ وایي؟ نو د خدای فضل دی زمونږ ډېر بنیادم لاړه حج ته ډېر بنیادم لاړه. مونږ 3 ورونه او 3 واړه لاړو، یو درې موس په انات کلي نه تلي، 4 غله د حساب نه لږ څه به پاتې شوي دي. کومې خویندې چې وې ما هغو مجونه کړي؟ خویندو به م د ټولو پچې خطې او خاوند به یې پسې آزاد و او یا ویجي آزاد و. د ټولو پچې زمونږ د ورونه غیر بار چې و نو د خویندو پچې م ختلي. دا د حجونو دوات ته شوې ده که څنګه؟ نو خلک وایي چې دوات ته شوې، هر چا چې ته دوا کړي خو یو بل چې داسې ګپ راشي لکه دا اوس یو بل تاسو ته دوا شوې ده، نو داسې ټوقه چاپ کې دې کلي کې بل ځای کې نشته. زمونږ دا د حساب نه اړولي دي. حاجي صاحب هغه وخت د یادېږي د یوشونو کلونه وایي چې دا ځمکې به چې دی دا به کال په کال په خلکو ایښل کېدې چې نه هغه وخت د یادېږي وایي چا ملکیت نه و؟ مشر او کشر د دغه ځای نه م پېژنم. زه ورته ووایم وایي زما عمر ډېر شوی زوی ما تا یوش لیدلی؟ وایي ما نه دی لیدلی، زه وایم زه ترې مشر یم. په یوش کې زه چوت سر کې مال ته ناست او چې راغلم پلارم چوکۍ به رااخیستې وې د خلکو به پټي شل. نو زما په دغه کې م عمر معلوم دی چې هغه به په 20 کال باندې کېده. یش به په 20 کال کېده؟ 20 کال به کېده او اوس خو د هغه به څو نیټه وشوله، څو ایشونه. هغه وخت کې به دا ځمکې د چا ځان له نه وي؟ یاره په ځمکې کې خواري چا نه شوله کولی، 20 کال خو دغه بېرته به یې اخیستله؟ تا به لا کوټه ځان له نه وه ساده کړې، پچه به پرې راغله د بل به وخته. دغه ملګرو د ډېرو خلکو په وینا باندې چې دغه د یش کلونه تقریبا 120 کاله کېږي چې دغه یش کلونه ختم شوي او د حاجي صاحب هغه یادېږي. زما یادېږي، زه په خپله ختلم به او راکوزېدلم به. حاجي صاحب دغه یش به د یش د کلونو دی به څومره وخت کېږي؟ څونه پخوا دغه و؟ یاره دغه 20 کال کېده خو اوس څو 20 کاله وواته. او هغه وخت کې ته څو کلن به وې؟ څومره عمر به دی و؟ یاره داسې دونه ومه ختل. زما په عمر به وې؟ زما په عمر به وې؟ زه اوس 21 کلن یم. 21 کلن زه خو به دونه ومه که نه چې ښه مې یاد شي. بانډې ته به خطې راکوزېدې؟ بانډې ته به ننلانو کونډ کې ته به راختلم او راکوزېدم به چې ما باید تپوس وکړه په دې اوس وخت کې چې یو سړي وویل پردي عمر کې ولاړې مال کلونه دې ډېر شوي، ویل و مال یې 20 کال دې یاد شي چې څنګه 20 کېده؟ هغه ویل زما نه یاد شي. تا ویل چې زه نه مشر یم؟ نو په زړه کې مې راغله چې زه کې مشر یم. او هغه وخت کې د ګیره وه د 20 کلونو کې؟ نه.
دا د یش کلونه ملګرو که تاسې پوه شوي نه وئ دا ځمکې چې کله دي اوس خو د خلکو ملکیت دي، هر سړی ځمکه اخلي په پیسو باندې او خلکو ځمکې خرڅې کړي او چا اخیستي. هغه وخت کې وایي چې دا ځمکې به چا په بل چا نشي خرڅولی او نه به پکې چا ځای جوړولی شو ځکه او نه به پکې خواري کولی شو. وایي 20 کاله بعد دغه ځمکه وایي خلک کو هغه خلک به هغه وخت کې نو معلوم خلک وو چې ځمکه به یې چاته ورکړه 20 کلونو لپاره به د هغه سره وه، بیا 20 کاله بعد به بیا د دې ځمکو تقسیم کېدو، بیا به راټولېدې 20 کالو لپاره به بیا بل چاته ورکوله. نو دا د 20 کلونه همدغې ته وایي. ښه نو حاجي صاحب د ظاهر شاه په وخت کې خو ته دغه وې د مشر وې د ملیشې، هغه وخت کې څه سختې د باندې تېر شوي دي که نه ارامي حکومت و؟ یاره په موږ خو سخته نه ده راغلې، چې ډلې 10 به ورته کېناستلو او ما به ویل تاسو دا 10 نن کېنئ دا 10 کېنئ او دغه هغو باندې چې چا ډز وکړه په حکومت نو بیا به پیدی وکړو، هغه حکومت به بیا ویل چې سپیمې به د ټوپک ته راوړلې چې تاسو په موږ کړي، هغو به ویل په موږ د پاسه په تاسو وکړي او موږ په هغو وکړي. نو کړي م دي خو په هغو هم کړي دي او زما چې کوم عمر شوی دی نو زما ډلې ټولې شپې په خواته به م دې ناو کې قلاګانې وې هغه به رالو او شپه به م په کټ کې تېره کړه، چربان به بیا ورولو ویل به راکوز شولی مونږ به ویل و او دا زما سره معنی کله زما په پیره کیندی شوی. ډیره مننه حاجي صاحب چې را سره وغږېدې او معلومات دې راکړه. ژوندی اوسې، ډیره مننه، نور هم ژوندی اوسې، خدای دې ډېر عمر درکړي. امین. ډیره مننه. نو درنو ملګرو دغه تاسې واورېدو حاجي صاحب چې خپله به تاسې ته اندازه لګېدلې چې څومره عمر دی او ماشاءالله د صحت نه برابر دی. نن سبا خو چې 80 یا 90 کلونو ته ورسېږي په لار نشي تللی، حاجي صاحب مزل هم کولی شي، ماشاءالله صحت هم برابر دی، داسې ډېر مریض هم نه دی. نو حاجي صاحب له دې خدای نور هم ډېر عمر ورکړي او خدای دې همدغه شان صحتمند لري. نو درنو ملګرو دغه حاجي صاحب خبرې تاسې واورېدلې. په عمر مړښت نشته دی، که مړښت پوی نو زه وایم چې دومره عمر به د هېڅ چا نه وي څومره چې د حاجي صاحب محترم دی. په عمر او په دنیا مړښت نشته دی. نو ښه به دی غوره به دی چې مونږ د څه لپاره خدای پاک پیدا کړي وو همغه لارو پېژنو او د خدای پاک عبادت وکړو تر څو هغه دایمي او عمري دنیا زمونږ ښایسته شي. نو درنو ملګرو یو ځل بیا چې زه تاسې ته د یوې نوې خپرونې سره راځم، تاسې ټول په پاک رب سپارم. ښاد آباد او بریالي اوسئ.